بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د وظیفې او تعویض ټیوي کتونکو یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې مې یو ډېر زبردسته وظیفه راوړې ده. دا وظیفه م خصوصا د هغې دپاره راوړې ده چې هغوی دا ارزو او دا خواهش کوي چې یاره موږ دې مالداره شو، زموږ غربت دې ختم شي او موږ ته دې مال دولت ښه ډېر راشي. د دې وظیفې په دې ترتیب سره د کولو نه پس به رب العالمین به درته دومره مال درکړي چې په سنبالولو باندې به نه پوهېږې. واقع چې ډېر زیات مجربه وظیفه هم ده. هغه وظیفه ده الملک وظیفه ده. الملک د دې وظیفې د کولو طریقه دا ده چې د سحر د لمونځ نه پس به روزانه 300 ځله دا وظیفه کې الملک الملک، چې هر قسم یو انسان هر څومره مفلس او غریب وي الله جل جلاله به هغه مالداره کړي او دونه دولت به ورته رب العالمین ورکړي چې د هغې د سنبالولو په طریقې باندې به هم نه پوهېږي. او که یو کس ته د سحر د لمانځه نه پس دغه وظیفه ګرانه نو د غرمې چې کله زوال وشي د زوال نه پس روزانه 120 کرت 120 کرته دی الملک وظیفه کوي. الله جل جلاله به دا کس مالداره کړي. ډېره زیاته مبارکه وظیفه ده. هر سړی د دې نه پیدا غشتی شي او هر سړي ته د دې اجازه شته دی.